علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سجمانه تاسو ګورئ ایس جی چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د بی بی ان بولنجر بینډ بار انډیکیټر باره غږیږو چې د بولنجر بینډ د استفادې څخه موږ څنګه پروفیټیبل ټریډ ګټور ټریډونه کوي شو لاس څخه ځان څنګه ساتلی شو. راځي چې خپل ویډیو سٹارټ کړو. دا انډیکیټر څنګه راوړل کېږي ټریډینګ ویو زه کاروم. تاسو MT4 MT5 چې کاروئ هر یو کې دلته صرف بی بی ولیکئ یا بولنجر بینډ مکمل ولیکئ BOLLINGER او BANDS صحیح شو. BANDS بولنجر بینډ چې مو لیکلو هر ځای چې تاسو هر چارټ کې کاروئ. بولنجر بینډ مشهور سټریټجي د خلک کروڑونو روپۍ په دې سټریټجي په واسطه باندې ګټي او ټریډ پې لګوي. صحیح شو. نو راځئ دا بولنجر بینډ شکل همدا شان دی. درې خطه پکې دی، یو اپر یو ډاون شو او یو لور شو او یو میډن شو. میډن منځنی خط. صحیح شو. دې کې څه سیټ اپ کوو، څه لینونه مینونه بیکګراوند خطونه ایسته کوو. نور به په دې ویډیو کې ډیفالت ویډیو به پرېږدئ. ویډیو کې به ګوتې نه وایي، صرف د کم خطونه سیټ اپ ډیزاین تاسو سیټ کوئ ځان ته. تاسو دغه اولنی منځنی خط خو ایسته کوئ. یو خبره اپر لور بینډ کې پرېږدئ که ایسته کوئ تاسو خوښه. نور به دا مینس کې دغه ایسته کوئ لږ به کلیر تاسو ته ښکاره شي. صرف به لینونه تاسو ښکاري چې کلیرلی تاسو بیا پوه شئ. صحیح شو. ښه، او د دې سټریټجي په استفادې سره موږ څنګه کار کولی شو. ګورئ دې په مینس کې چې کوم خط روان دی اول خو دا پوه شئ چې دې په مینس کې کوم ځای کې خط چیرته وتی هغې ځینو کې هغه ځینه مطلب د ویلیو نه بهر دی. کم کینډل چې دې دواړو خطو یعنی د بولنجر بینډ په مینس کې رواني دا داسې ووایه چې د ویلیو په مینس کې یعنی د مارکیټ په لیول کې روان دی. که چیرې کله ووځي لکه دلته چې وتی دی، دلته چې راوتی دی، نو مطلب دا د بولنجر بینډ د ویلیو نه بهر دی. یعنی په دې ځینو کې مارکیټ یا ډېر ویلیټایل شوی دی، ډېر زیات موومنټ ښیي، او یا چې دی مارکیټ په دې ځینو کې څه دی، په دې ځینو کې د ټریډ کولو کوم موقع په اسانه نه برابرېږي. خیر دومره خو انشاءالله پوه شو چې دې په مینس کې دغه مارکیټ چې کله په یو ویلیو کې په سی لیول کې روان وي، دې په مینس کې روان وي. او کوم چې دې نه بهر کېږي مارکیټ دا کینډل چې دلته بهر دی، دلته بهر دی، نو دې ځینو کې موږ پوهېږو چې مارکیټ څنګه دی. مارکیټ لږ ذره موومنټ تیز شو یا حرکت تیز کې یا مطلب څه بل اثرات په مارکیټ شته دی. صحیح ده. ښه، اوس راځو د دې څخه استفاده څنګه کوو. اول به بای والا ټریډونه جوړ کړو. بای به جوړ کړو. بای چې بای په کم خط باندې موږ کوو. بای چې دی بای ټریډونه چې کله جوړیږي، بای چې دی موږ په څه باندې کوو؟ په لور. دا لور خط څه دی؟ لور بینډ چې دی دې ته لور بینډ وایي. یعنی د ښکتنی خط چې دی په ساده پښتو کې لاندینی خط د بی بی یا د بولنجر بینډ لاندینی خط باندې موږ بای سیستم بای کوو، بای سټریټجي اپلای کوو. او په سیل چې دی سیل موږ په اپر بینډ باندې څه شی کوو؟ یوز کوو. یعنی مطلب اپر بینډ نه موږ د سیل لپاره کارولو او د لوور بینډ نه موږ د بای لپاره، یعنی د خطونو اپوزیټ خبرې دي. صحیح شو. بره چې خط روان هغې کې سیل وهو، سیل ګورو، او چې لاندې خط روان هغې کې بای پیدا کوو. صحیح شو. ښه، انشاءالله په دې خو پوه شوي یئ. اوس ګورو. اوس په دې ځای کې موږ ګورو چې په دې کې موږ څنګه پیدا کړو چې ټریډ څنګه پیدا کړو. ټریډ به څنګه پیدا کوئ؟ ټریډ ډېر ایزي طریقه ده، همدا شانتې لکه څنګه چې زه اوس د بای دپاره تاسو ته وایم، همدا شانتې په سیل دپاره هم ده. اول خو دا اولنی چې کوم تاسو ګورئ، اول کله چې د دې بینډ نه ګوره دلته تاسو زه کلیر یو دفعه ویم، کله چې تاسو د بینډ نه د بینډ یعنې د خط نه د لاندیني خط نه یو دفعه خط چې ووتو، یو دفعه سور خط وځي. صحیح سور کینډل یو دانه وځي. لکه دا کینډل چې دی دا دی، دې باندې خط تیر کړئ. دا کینډل چې څنګه ووتو، نور واپس مارکیټ واپس څه شو؟ د بینډ د خط ته لاندینی خط ته یو دفعه مارکیټ یو کینډل ووتو، بیا راغی څه شو؟ څنګه شو؟ مارکیټ واپس ننوتو او په همدې بینډ کې چلیږي، په همدې خط کې چلیږي. نور دغه خط ګوره دې ځای کې شین کینډل چې لږ غټه باډۍ والا جوړ شي، نو تاسو په دې ځای کې څه کوئ؟ بای لګوئ. صحیح ده. انشاءالله په دې خو پوه شوئ. ګوره دې ځینو کې په دې ساحه کې چې کله خط جوړ شي، ګوره تاسو دې ځای کې ښه فکر وکړئ چې اولنی یو سور کینډل جوړ شي او لاندې د دغې نه وځي، د بینډ نه دې خط نه لاندینی خط نه یعنې لور خط نه لاندې لږ وځي او بیا داخل شي مارکیټ داخل شو،
واپس بیا را ټچ شو چې سره ټچ شو د بینډ سره د خط سره ټچ شو او لاندې روانه وته د خط سره ټچ شو کینډل هم څه جوړ شو پاورانی کې چې کوم وځي هغه سور کینډل وځي چې بیا هم دې سره ټچ کیږي او لاندې نه وځي او بر شین کینډل غټه باړې والا جوړ شي نو دې کې به تاسو په دې کې به بای وکي او ان شاء الله ګوره څومره ښه پروفیټ یو ډېر غټ پروفیټ دا چارت چې دی 1 ساعت والا دی نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 کینډل برته خو تاسو دې کې تاسو چک کولای شئ یو پر 2 یو پر 3 دومره تاسو خپل پروفیټ وټاکئ او لاس چې دی د امدې کینډل لاندې لګ لاندې لګ یا یو پر 2 دیزه کې چې وکي دیزه کې خپل سټاپ لاس وټاکئ سې شو ان شاء الله په دې خو پوه شئ یو مثال دا شو همدا شانته تاسو ځان ته مثالونه نور هم جوړوي شئ پیدا به کې دلته زور شاته زو نور اگزامپل هم ګورو دلته راځو دیزونه کې ها دلته چې وګوره دیزه کې ګوره ډیر نږدې نه دی چانس نه دی برابر شوی خیال هم دی ګوره په دیزه کې چانس نږدې نه دی ملاو شوی دیزه کې تاسو ته خطونه دغه کم ګوره کینډل لاندې راغلی دی د دې لاندې خط نه راووتو بل کینډل هم لاندې جوړ شو سور جوړ شو صحیح شو دا سره خطونه لاندې یو دغه دی یو دانم چې وته بس پوه شئ چې یو زمونږ ته پوزیشن اوس پیدا کیږي پوزیشن پیدا شو دیزه کې مارکیټ وته اوس کدلته شورټلی دلته مارکیټ شو او ټچ شوی او دیزه کې مطلب یو کینډل جوړ شوی او دیزه نه واپس براتلو یا د سیټ بای سیټ لو نور بیا براتلو خو مطلب موږ دیزه کې بای کولو خو ځکه بای نه د کړي او نه کو دیزه کې ځکه چې دلته مارکیټ څنګه داخل شو نور مارکیټ د بینډ سره د خط سره شوی نه د ټچ شوی صحیح شو او مارکیټ سایډ بای سایډ تر ډېر وخت بعد 100 ساعت بعد 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 یعنی 15 ساعت بعد 15 کینډل بعد دلته ټچ شوی دی دا دی دیزه کې ټچ شوی دی ورته ویل شي که دیزه کې بیا هم سي نه ټچ شوی ته بیا هم لږ مسافه شته دی نو دیزه کې هغه د ټچ شوی دی او شین کینډل ډبل جوړ کړی ښه او نور بای دیزه کې مونږ کولی شو چې بای ولګو او تاسو پروفیټ ته وګورئ څومره پروفیټ یې اخیستی دی دا 1 2 3 4 5 6 کینډله دلته لس ساعت مطلب مارکیټ برته نو هغه د غټ پروفیټ درکړی دی صحیح شو ان شاء الله په دې خو پوه شوئ ویډیو ډېره نه اوږده صرف دومره تاسو پوه شئ چې یو دفعه مارکیټ دا ګوره شین راوته خو شین باندې به نه عملي کیږي سور کینډل چې واري جوړ شي لاندې تنه جوړ شو د خط نه او بیا کله مارکیټ نه نوځي واپس د خط ته او بیا روان شو کله چې کینډل د خط سره سر کې ټچ شو به شین کینډل بره جوړ شو د شین کینډل چې څنګه نور ختميږي بس د کینډل په دې سر کې به بای وکړي ټریډ بولګوي او بره ټریډ لپاره به وخت ورکړي ان شاء الله پروفیټ حاصلوي صحیح شو ان شاء الله د سیل کې کوم بای د لپاره کوم اگزامپل ډېر ورکړي اوس به راځو سیل کې اگزامپل ورکو یعنی بره اپر خط کې به چې کوم موږ اوس ټریډ پیدا کوو اوس اپر کې تاسو وګورئ اپر کې چې دلته ګورئ تاسو دلته په دې کې ټریډ وګورئ دلته اوس وګورئ دلته موږ سره الته موږ ویلو چې یو واري به سور کینډل جوړیږي لاندې غټه باډي والا یا لاندې یو کینډل د خط لاندې خط نه بوزي بیچ کله داخل شو مارکیټ د خط او بیا یو شین کینډل ټچ شي لاندې د خط سره او بره وخیږي نو موږ ټریډ لګو اوس په دې کې اپوزیټ دی په دې کې بس شین کینډل د دې خط نه په یو دفعه کې بهر وځي چې کله بهر نه واپس مارکیټ را دن نشو چې بیا بر خط سره سور کینډل ټچ شي شین کینډل ټچ شي واپس سور کیږي چې لاندې راځي چې سور شو لاندې راغله خبرې جوړ کړه نو تاسو سیل تزان ماده کې او سیل به ولګوي نو راځو ګور دلته تاسو ګورئ دي چې دلته سي کلیر معلومیږي یو دفعه شین کینډل جوړ شوی په دې کې دا شین کینډل جوړ شوی د خط نه وته دي بیا را داخل شوی مارکیټ را داخل شوی بیا دلته بیا وته نو په دې کې موږ سره ټریډ برابرېږي خو ټریډ نه کوو ځکه زموږ ستراتیژي وایي چې زموږ دلته خط دا د سور جوړ شوی ټریډ کوو دا د سور موږ شین باندې ټریډ نه کوو شین دلته متوسط شو نو دلته خو شین وته او سور کینډل
دغه شو دا زمونږ اولنی دغه دی اولنی دغه کې چې نه کوو اولنی پلیس کې په اولنی موقعیت کې چې کله کینډل لګوځي او بیا داخل شي نو موږ صبر کوو چې بیا دوباره د خط ځان راورسي او شین کینډل بر وځي ور شین کینډل راوته دی صحیح شو شین کینډل څنګه شوی شین کینډل راوته دی د اولنی کې شین کینډل راوته بیا دویم کې شین کینډل راوته او سور کینډل چې څنګه جوړ شو هغه لګ وسلته لګ سپیس کې ورکه او نور لاندې سٹارټ وا سمره غټ پروفټ دی خیر هم دی د دې چې پر پروفټ را کړی دی نو تاسو هم د څه کولای شئ څنګه چې مې تاسو بای کې ویلې په سیل کې هم دا شانته چې کله اولنی کینډل په سیل موډ کې چې شین کینډل وځي د دې خدنه سور کینډل جوړ شي او هغه لږ سره ټچ یا لږ لاندې لکه دلته چې لږ لاندې دی نو د دې کې به تاسو سیل وکړئ چې خدا کینډل خاص دي چې تاسو سیل کوي شو او دا وګوره پروفټ صحیح شو پروفټ ان شاء الله په دې خو پوه شوي راځي کې پوه شوی او بل مهمه اساسي خبره چې دا په دې کې اساسي خبره بل مهمه ده چې ته به ټریډ نه کوئ ټریډ به څنګه ځکه نه کوئ ټریډ به داسې ځکه نه کوئ دا ګوي دلته تاسو دلته به ټریډ نه کوئ صحیح شو دې کې به ولې ټریډ نه کوئ ځکه چې یو دفعه کینډل د سور راووتو صحیح شو سور کینډل راووتو دا دی سور کینډل راووتو بیا مارکیټ داخل شو بیا دا شین کینډل دا په دې کې تاسو دلته تاسو بای کولای شو خو چې کله مطلب دا زه د نمیشي د زنده د نمیشو نو دلته مارکیټ راغې دی خط ځان ورسو نو دی خط نه دی خط چې مارکیټ کله لاړو نو بیا په دې کې څه باندې کوي په دې کې به ټریډ نه کوي صحیح شو په دې ځینو کې به ټریډ نه کوي ولې به نه کوي ځکه چې دلته مارکیټ بره خط ځان رسول او دې کې وګورئ دې کې تاسو وګورئ دې کې وګورئ دې چې مارکیټ مش شو تاسو نه ټریډ کمی شوی نو به دې نه بر لاړو د خط تر ور د ټچ شو د ختم خیال د خط سره ټچ شو د خط سره چې بر نه خط سره اپر خط سره د بای وخت کې کله ټچ شي نو تاسو چې کله مارکیټ بیلان دی راځي په دې کې وسودا نه کوي بیا به صبر کوي چې کله مارکیټ ځان صحیح کې خو سلولي دلته مطلب دې کې شو دا دلته مثال چانس ملاو شو دا د مارکیټ یو سور کینډل لاندې جوړ کې مارکیټ واپس داخل شو بیا دلته راغی دې زینا بیا دغه ځکه یو شین کینډل جوړ شو ته دې کې بای لګول شو دا د غټ پروفیټ درکې صحیح شو نو ان شاء الله په دې پوه شئ کبه هم نه پوه شئ ان شاء الله کمنټ کې پوښتنه وکړئ کمنټ کې ان شاء الله سره وګورئ جواب درکو واتس اپ نمبر وغواړئ واتس اپ نمبر باندې به سره وګورئ ان شاء الله ځان پوه کړئ چې صحیح تفصیلی پوه شئ هغه نه پاس تاسو په دې کې عملی کار وکړئ هم دسي عملی کار مکوئ صحیح ان شاء الله خا په دې پوه شئ اپر بینډ او لوور بینډ دا بی دا یعنی بولینجر بینډ سټریټجی دا نو همدغه سټریټجی دا چې کله یو خط یو د ټچ بیا لګ داخل شو مارکیټ بیا لګ ټچ شو بیا باغې نه پس تاسو بای لګوي هم دسي پس سیل کې هم انده شي ویډیو لګوګدا شو ویډیو به دقیق سره وګورئ ان شاء الله په دې پوه شئ کبه هم پوه نه شئ کمنټ کې خبره شریکه کړئ تربل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته